په هیواد کې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره د مسؤلینو، دیني علماو، قومي مخورو په هڅو د هیواد په کچه د زرګونه کورنیو ترمنځ د کلونو لوی او وړې دښمنۍ په دوستۍ بدلې شوې دي. د ننګرهار کوټ ولسوالۍ قومي مخور وایي د ولسوالۍ د مسؤلینو، قومي مخورو او علماو په هڅو سره ګڼې په دښمنۍ ککړې کورنۍ د دوستۍ په ډګر کې نیول شوي. موږ ډېرې جرګې مرکې کړي، ډېرې بدۍ په دوستۍ بدلې کړي، ډېر د خلکو په منځ کې روغې جوړې کړي دي او د دې وروسته هم د الله نه غواړو چې موږ دا روغې جوړې وکړو، دا دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړو. د دغه ولسوالۍ یو بل قومي مخور بیا په ترسره شوو روغو جوړو د خوښۍ ترڅنګ له مسؤلینو غواړي چې پاتې لوی او وړو شخړو ته د پای ټکی کېږدي. زموږ په دې وطن کې ډېرې شخړې او ډېرې لانجې او د هغې د لاسه بدۍ جوړې شوي دي. الحمدلله د اسلامي امارت چې راغلی دی کې ډېرې حل شوي دي او باقي نورې کومې شخړې چې دا موږ غواړو د اسلامي امارت نه چې دغه شخړې هم حل شي او د پای ټکی ورله کېښودل شي. په ورته وخت کې د کوټ ولسوالۍ مسؤلین وایي د دیني علماو، قومي مخورو په هڅو یو شمېر لوی او وړې شخړې پای ته رسولي او د پاتې لوی او وړو شخړو د حل لپاره هڅې کوي. نو دلته تقریبا چې 9 دښمنۍ وي په دې کوټ ولسوالۍ مربوط، بیا په دې کې 6 روغې جوړې شوې دي چې هغې کې مړي شوي وو، داسې مړي مې کې شوي وو چې یو طرف نه شوي بل طرف نه شوي، او 6 پکې مکمل روغې جوړې وشولې. 4 داسې روغې دي چې هغه د جریان لاندې دي. انشاءالله نږدې ورځو کې به هم دغه دښمنۍ چې دي د ورونو په شان په یو ټغر به سره کېني او مشکلات به حل شي. نو باقي هم دا کوشش کوو د قومي مخبرو او د علماو واسطه باندې چې دغه څومره بدبینۍ دي په کوټ ولسوالۍ کې دا ختم شي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو 15 میاشتو راهیسې د ننګرهار د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو ریاست له لورې د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې شاوخوا 600 دښمنۍ بېرته په دوستۍ بدلې شوي دي.